په راتلونکو لوبو کې به افغان آرلاونډر د هندوستان په آی پی ایل په هره لوبه کې وي. سلام او مینه دوستانو، د یوې بلې نوې او په زړه پورې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. که چېرته تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، ضروري سبسکرایب او په خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ. موږ هره ورځ د کرکټ نوې او تازه معلومات او مطالب درته خپروو. ملګرو، نن زه تاسو ته د محمد نبي ساحل په اړه په زړه پورې خبر درکوم. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، راشد خان په آی پی ایل کې د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې لپاره لوبیږي او په هره لوبه کې وي. ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د محمد نبي ساحل په لومړیو لوبو کې د سنرایزر حیدرآباد لپاره ښه پرفارمنس کوه او ښې لاسته راوړنې درلودې، خو په وروستیو کې لږ پرفارمنس یو څه خراب شوی و. نو په همدې اساس د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې کپتان کین ویلیمسن بیرته لوبډلې ته راستون شو او کین ویلیمسن د محمد نبي ساحل پر ځای لوبیږي. اوس به زه تاسو ته یو په زړه پورې خبر درکړم، هغه دا چې په سږ کال آی پی ایل سیالیو کې د سنرایزر حیدرآباد کومه لوبډله ده چې له دې څخه ځینې لوبغاړي د تلو په حال کې دي. د لوبغاړو له جملې څخه یې انګلینډی جاني بیسټو او استرالیوی ډیوډ وارنر دی. جاني بیسټو چې د انګلینډ کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی دی، اکثره انګلینډي لوبغاړي آی پی ایل لیګ پرېښی او د نړیوال جام لپاره له خپلو لوبډلو سره د تمریناتو لپاره یوځای شوي دي. او همدارنګه ډیوډ وارنر به هم په څو راتلونکو ورځو کې له خپلې ملي لوبډلې سره په تمریناتي کیمپ کې یوځای شي. نو ملګرو، محمد نبي ته بیا چانس جوړیږي چې په ټولو لوبو کې ولوبیږي او په خپل بیټینګ باندې زیات کوشش وکړي چې په راتلونکو کې ښې لوبې وکړي. نو ملګرو، دا د نبي لپاره ډیر ښه چانس دی چې ښې لوبې وکړي او په خپل ټیم کې دایمي پاتې شي. نو محمد نبي باید خپل استعداد ښکاره کړي، هم په بالینګ او هم په بیټینګ برخه کې، دواړو کې باید ښې لاسته راوړنې ولري. نو ملګرو، تاسو به دغه ویډیو خوښه شوې وي. ډیره زیاته مننه چې تر پایه راسره یاست. دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ او له نورو دوستانو سره یې شریکه کړئ. د الله په امان ښه وخت ولرئ.